افغانستان ته د پرمختګ او خوشحالۍ څلور مهم خبرونه. هیله دا ویډیو تر پایه وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د ملي دفاع پوهنتون د ځوانو افسرانو اکاډمي له 14مې دورې څخه 384 تنه محصلین په نظامي او ملکي برخو کې د یو لړ شانداره مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. مولوي محمد یعقوب مجاهد وویل تاسې د دې مظلوم ولس مدافعین یاست. د دې ملت او ملي حاکمیت ساتنه پر موږ او تاسې فرض ده. د دښمن پر وړاندې هر ډول دفاع ته چمتو اوسئ. خپل عزم مو قوي کړئ. په ټولو کارونو کې نیت یوازې د الله جل جلاله رضا وګرځوئ. په خپلو ځانونو او ولس پیردار او څوکیدار اوسئ. د هیواد د ساتنې لپاره د قلم ترڅنګ ټوپک هم زده کړئ. او څوک چې د افغانستان د خوشحالۍ دښمن دی هغه زموږ د ټولو دښمن دی. په ګډه به یې ځپو او خپلو ولس ته به خوښي وربخو. دوهم، د ننګرهار ولایت رسنۍ دفتر وایي هغو هیوادوالو چې تیر کې د تورخم ناروغانو کمیسیون له لوري ورته اجازه لیک ترلاسه کړی وي او په لاس کې ولري سبا شنبه د 1401 د خود شپږمه نیټه کولی شي تورخم له لارې پښتونخوا ته د درملنې په موخه ولاړ شي. همدارنګه د ناروغانو کمیسیون به سبا ورځ هم مریضانو ته اجازه لیک ورکړي. دریم، په تیرو لسو میاشتو کې د 1.5 میلیارډ ډالرو په اندازه توکي بهر ته صادر شوي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي هڅه کوي چې د سیمې له هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو په پراخولو سره د هیواد صادرات زیات کړي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا د روان کال په پیل کې د هیواد صادرات 1 میلیارډ او 600 میلیونه ډالرو ته رسیدلي چې د کال تر پایه به دغه رقم نور هم زیات شي. د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام اخونزاده وایي چې تر ټولو ډیر صادرات پاکستان، هند، ایران، چین او روسیې ته دي. اخونزاده زیاته کړې چې تر ټولو ډیر صادر شوي توکي سکاره، جوار، پنبه او ممیز وو. شنونکي وایي د صادراتو ډیریدو سره افغانستان ته د ډالرو راتګ ډیریږي چې دا د هیواد په اقتصاد ښه اغیز کوي. څلورم، د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي په هیواد کې په لومړي ځل د VIP بسونو فعالیت پیل شو چې د کابل مزار شریف او کابل کندوز پر لوی لارې به تګ راتګ کوي. د یاد وزارت له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دغه بسونه د یو خصوصي ترانسپورتي شرکت لخوا نوي وارد شوي دي. سرچینې لیکلي دغه بسونه روزل شوي میلمه پالان، انټرنیټ وای فای سیستم، راحت سیټونه، د کاروونکو یونیفورم، مسافرینو ته وړیا خوراک او څښاک او یو شمېر نورې اسانتیاوې لري. په خبرپاڼه کې راغلي چې دغه بسونه د کابل مزار شریف او کابل کندوز ترمنځ لویه لاره کې فعالیت پیل کړی دی. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.